مسلمان چې کله په مسلمان باندې وي بنیادونه ولته روانول لومبه په تباره دا مهنت کو چې د علماء چې کوم رشتہ دا غي ولا ډډه لکه څنګه په ونه باندې وینل دنه پکې وینو ولګي ټوله ونه ډډه شي ته ونه ته په ډېر مضبوطه ونه ده چې کټه کې ټوله وینو خوړل دي کرنګي د مسلمانانو او علماء په میانس کې رابط دا چا ختم دا سلسله چا ما تکړه دا لريواله چا راوستو دا د ټول اغیار مهنت دی لري نن چې زما ستا بچي سوشل میډیا تراشي نو ځان نه مفتی جوړ کی چې موږ لراشي بیا پټکی ککړ نه قرآن تکیری غلط غلط سبق وای ډیر می داسې لیدلې دي په سوشل میډیا نه ډېر خپل مسالې کوي روزه کې بدل قرآن ته نه ټکی به نشو ویل غلط ما ودرا غزاینه ولا आवाज ولا چې دا خدای بدل قرآن په سم وای جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت منقول له امام بخاری رحمت الله علیه یو حدیث نقل کړی دی ادب المفرد کې راغلی دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو واقعا نقل کړي چې په خوانو امتونو کې با پیغمبرانو ملګری وو هغه ته به حواریین وي دوستان دا غي دوستانو کې یو کس پیسې اتلې و او دا ورته وی چې دې خواږه درانه ملګری مې روان دي غاپې باندې کوي خېټه کې بچو ملګری رااله سپي غلي او بچوي چونکار आवाज راته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې ان قریب زما په امت کې بداسه خلق راشي داسه صفها بي وقوفان براشي چې د خپل د ایمان د تاوان نه خبر نه زما د امت علماء پسې بلګي پدره دی بوي دوستانو عزیزانو ما خدا ته وی چې دا اغیار سره کېره غیر مذهب سره کېنه هندو سره کېنه عیسائی سره کېنه هر غیر مذهب سره کېنه تاسو ته وکړه استاد مذهبي پېښوا ګناه کوي کنه کوي هغه ته وایي چې کوي بدر نور پسوي یاره انسان دې غلطي کوي کی نتا مال وایي مذهبي پېښوا په خپل کې راکړې دی ولې ورپسې راځه بدر را دی وایي